بنو مستلق قبیلی نرا روان دے. سرداری کونین تا وی یا رسول اللہ دا سے نعرہ لگوئی چہ دا خوارج زلونو کی چکم دے خنجر وردن نگئی وی صلی اللہ بیا وی خوارجان یاد ساتی پا بلا نعرہ باندی نمری پا ایٹم بم باندی نمری خو زما دا آقا پا درود باندی زڑ چوی خودے دی زڑ زر کرتی وچے زر کرتی ویم یاد ساتی محبت او ادب دا دین دے دا رسول اللہ محبت نہیں دا دین والا ادب نہیں ایمان بنائی ایمان بختمی بنو مستلق قبیلے میں رسول اللہ مبارک توئی زما بدیو خباندے سرلئی باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی وہ رے اے ماتا سے تول شد عبد المتین والا پشانت خلق د رسول اللہ مبارک د اسد خشنون قربان شاہ نزخ اول انسان قربانو ما کلچ رسول اللہ مبارک د اسنخکت شلاغی تواوخت اسب آغیزے باندی د رسول اللہ مبارک ادرے دلو غلام راکاگی خادم راکاگی اسزینا او دسترگنے اخ کے روان شلے امام الانبیاء ورطوی رازا لگتے بادر باندی سورے گما صحابہ یا رسول اللہ ستا دی خبری سر اسرا روان شو دی ستا پا خبر باندی سنگا پوئی شو وی زما پا خبر چی زما سورلی پوئی گی دا سی تاسم نہ پوئے گئے نو پا ایمانی ہوئے اس وہ جڑل چاپ سے وہ جڑل چاپ سے امام الانبیاء پسی وہ جڑل نو زت قربان نشم نو ما توئی چے نبی علیہ السلام خو پوخ بانی طواف کرو مال بیڑا دی غرکشا دے رسول اللہ دو اوخی بولم چانولی دلی تو خو دمرا ڈیرے اوباسی دمرا ڈیرے اوباسی او ډیر امارا د پیغمبر د اوخی سره تشبیه د خپل ځان مور کوا به مې ورته ویل مال اوایلو کې یو کس راغی او نبی علیہ السلام کتلو مسجد نبوي کې واړه بول وکړل عمر رضی الله عنه فرمایل چې زه سر قلم کوم نبی علیہ السلام ورته وینا دی خو لا ایمان نه راوړې اوس به دی ایمان راوړي ایمان به راوړي د ایمان نه بعد به تعلیم د آداب د مسجد نبوي ورکا نو استوى چې لا اله الا الله محمد رسول الله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک او ګرځي پیزار سره نو ما ودل چې اورورا دا پیزار لری کا نو دا سیو کتاب ورسره د اردو والا الله خوشاله کا من پاکستان دی الله د بدسترګو ساتي او کو چا ویل چې زه خدای مو اراده من در سره وکړه داسې خدای دې داسې حاکمان زمونږ پیدا کی چې دا څوک هم د حق خلاف نعره پورته کوي چې فوراً تېنه سر غورځوي چې ورک شه ستا دا سر په کار نه دی نو صاحب رساله کې لیکلي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوخی باندې طواف کړو وایي ګوره دا دلیل وګوره مال دا خو حدیث نه دی دا خو الفاظ د اردو الفاظ دي چا مال لیکلي دي ما نه خو دلیل غوښته ما قرآن پیش کو مال د قرآن بل دلیل شته تم د قرآن په مقابل کې د قرآن آیات ما ته پیش کا یاد ساتئ طواف کې چې اوس وګورئ چې بره چت ته خیجي نو زمونږ دا پښتانه خو د الله او دا به د چا پلار سم کی دا خو سه به د سپیله کوي دا چې سل کالې په نچکې بند کی او بیا را اوباسې بیا به هم کږئ ما مرګرو ته مال طواف کې نور څه مه کوئ خلقو نه دا سپلی اوباسي دا پیزار دا عمل شروع کئی نو ما یو چاتل مال چی یرورا خدای تا وګورا لوی ورځ ته وګورا دا سپلی مپه فوکو ما د سوی مړ یار تا دا دین دومره سخت کړی دی زما خپل لاندې پولی دیو نو ما ورته مال په ایمان وایا زمون خو پرې دا مال خدای کې جمعه ترا دنه نشي مال د کلی جمعه بدی یا به پکې لړګې لګېدلې یا به پکې لاندې خټه یا به پکې سي مال تخپل جمعه تن نوته شي پیزار سره وینا نو مال د خدای نه خیا وګه د خدای کور ته سپلو سره رااله او طواف کې نو یاد ساتئ دا ټکه برا سره اوس منی چې دین لاړو
دا ټکی در سره نه منم چې دین عام شو، هر سړی پوه شو، هر سړی پوه شو، هر سړی پوه شو، خو په شان د ابلیس پوه شو. ادب لاړو، بیت الله د هغې تعظیم، د صفا او د مروه تعظیم، د هر جمعه تعظیم، دا د الله د نښو تعظیم کول دي. نو که څوک دا تعظیم کوي دا مسلمان دی، که څوک د دې بې حرمتي کوي دا که پیزار سره ای. نو صاحبه موږ یو خبره کوله دلته د خلکو جنازونو ګاو کې چې یه جنازګاه والاو چې کله مړی تاسې جنازه وشي خیر دی 15 منټه کښېنئ، 3 ځلې قل هو وایي، یو ځلې الحمد وایي او دې مړي ثواب دته وربخي چې الله یې مغفرت وفرمایي. نو صاحبه امین هم راته ویلې مړه استاد جي دا بس خو جنازه دعا ده که نه؟ نو دعا ده که نه؟ دا پکې نور څه شی راغلی؟ دعا ونه شوه خزا لکه موږ ویل به دوی چې ورته د دوی مړو باندې ښه یقین برابر دی، د دې مړی ښه با ایمانه تللی دی. په خدای مې دې قسمي، په خدای مې دې قسمي، یو ځای ته لاړم، تلاوت مې وکړو، دعا مې وکړه، بل ځل بیا لاړم هلته تلاوت مې ونه کړو، داسې بس لاړم او دعا مې وکړه روان شو. د شپې مې خوب ولیدلو، دا ولی کامل لا ته خوب ته راغی، ما ته وی ټیم در سره نه و، وی تا چې هغه ځله سورې ملک ویلو نو ما سره الله پاک د ډېرو مړو الله بخنه وفرمایله، نو دا ځله لارې راغلی سورت ملک ته ونه ویلو. اوس لاندې قبر والا له څه پته ولګېده چې دا سورې ملک دته لوستلی شوی و. ولی دا د رسول الله مبارک ارشاد دی چې تاسې خپل امواتو ته ثواب ور وبخئ، یا د صدقې په شکل، یا د تلاوت په شکل، یا د نوافلو په شکل باندې، او دا د هغوی روح ته رسیږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې انسان وفات شي د هغې اعمال قطع شي، منځ کولو منځ ختم شو، روژه نیوله روژه ختم شوه، زکات ورکولو زکات ختم شو، حج کولو حج ختم شو، خو 3 شیان ترې نه پاتې دي د هغې ثواب ور رسیږي. کم یوه صدقه جاریه ده، کویا دې ایستلی مور پسې د ثواب ور بخلی. دلیل څه دی؟ پیغمبر علیه السلام ته سعد راغی، یا رسول الله مور را باندې ډېره ګرانه وه، هغه وفات شوه، څه خیرات ورپسې کومه چې الله ثواب ور رسوي. نبي علیه السلام ورته وایي د هغې دپاره یو کویا وباسه. بیري ام سعد په نوم باندې مدینه منوره کې مشهور کویا د هغه د مور په نوم باندې کویا وویستلو. دا دلیل دی که دلیل نه دی؟ صدقه وکړه، دا صدقې ثواب ستا مور او پلار ته رسیږي. په ایمان یې یو کس راته خبره کوله، وایي کیس هم روان کړی، مولوي صاحب دعا راته کوي چې خدای هم کامیاب کړي. ما له څنګه کیس دی؟ وایي 120 سال وړاندې زمونږ نیکه چا باندې د ځمکې سودا کړې ده، 120 سال وړاندې زمونږ نیکه د ځمکې سودا کړه او کاغذونه هم را پیدا کړه. نو ما وخاندل، ما ته وایي چې ولې دې وخاندل؟ ما له خندا خو په دې راغله چې دومره هوښیار سړی 120 سال والا کاغذونه خو دې را وویستل، خو په ایمان یې د دې نیکه پسې دې کومه توڼه ایستلې ده، 1 روپۍ خیرات دې کړی ورپسې. نو ګوره دې له موږ بیا تیار نه یو. نو یاد ساتئ خپلو مړو پسې نوافل عبادات صدقات نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښودلي. ورسره دویم اولاد صالح، نیک بچی چې پلار له دعا غواړي نو د دې ثواب ور رسیږي. نو دا مړي ته خیر شو که خیر نه شو، دا قرآن تلاوت ثواب دی که ثواب نه دی؟ عرفات کې اعلان وکړو اجیانو ته، مالې اجي صاحبانو اعلان مې وکړو، مالرونو بیا به په ژوند عرفات ته راځو یا به نه راځو. ټولو ملګرو ته مې هغه کلمات وښودل، دلته علماو لیکلي و برابر کړي و، نو هغه موږ وړي مال دا کلمات دومره وایي تسبیحات. مال دې نه چې فارغ شوي نو بیا ټیم ډېر دی، صلات تسبیح مونځ وکړئ، صلات تسبیح مونځ وکړئ. د هغې نه بعد به انشاءالله د ماسپښین اذان وکړو، بیا به انشاءالله مونځ وکړو، او د هغې نه بعد به انشاءالله بیا وقوف عرفه کوو، میدان ته به وځو، دعاګانې به غواړو. یو سړی را اوچت شو، کلکې زه ونیولم، ما ته په دې څه دلیل دی چې پیغمبر علیه السلام دلته دا کلمه ویلې ده او دلته صلات تسبیح مونځ کړی، او په دې څه دلیل دی چې پیغمبر علیه السلام دلته چې کوم دی دا کلمه دومره ویل؟ یاره بس سړی نیغ ودرېدلو. ما ورګورو در مال دا شل دی چې دا د خدای د هغې مولا په خوله کې کینسر دانه راوخېجئ چې دا مقتدي دومره جرأتمند کړی چې په مولا خولې ته وردن نه کېږي. دا د هغې مولا الله بیړه تباه او برباد کړي چې دا قرآن ترجمه ورته کوي او ورته وایي دا کافر
دا مشرک، دا بدعتی او دا او دا د دغه مولا دی الله بیړه تباہ او برباد کی چې دا سړی تباہ کړی دی. ما د مال عرفات کې څه چل شوی تراته مال زخه امي سړی ما وی پیغمبر علیہ السلام راغی او نمره کې خطبه ورکړه او بس خبره ختم شو. مال تا د خدای تباہ او برباد کی چې په نمره کې ورکړی و که خطبه د جبل رحمت لمن کې ورکړی و. نمره خو ست جوړه شو د امیر معاویه په دور کې دلته خطبه ورکړی شوی ده. درې خلفاو دلته سلور خلفاو دلته خطبه ورکړي د جبل رحمت لاندې دلته یو ګټه ده ګټه داسې ولاړه ده هر سړی نه پیژني. علما بزرګان هغوی چې لاړ شي هغه ځای ورته پته لګي. نو هغه ځای د مال جبل رحمت کې خطبه ورکړې ده ته پیغمبر علیه السلام په نمره کې ورکړې ده. دومره خو جاهل انسان یې زه درته معلوم نه دی او فتوا دې پې ولګوله. نو عزیزانو یاد ساتئ خلق ستا د عقیدې شرمخان راوتی. سوال درته کوم سلور میاشتې لګوئ کال او لګوئ عمر او لګوئ علم کوئ خدای دې تا ته توفیق درکړي چې دیوبند کې 2 کاله سره مسلسل دورې وکړي. خدای دې توفیق درکړي دارالعلوم حقانیه کې 10 دورې وکړي. الله دې توفیق درکړي چې ټولو ځایونو ته یو دوره وکړي. خو ملا صاحب تصوف کې ځان ته یو مرشد پیدا کا او تبلیغی امیر صاحب ځان ته یو مرشد پیدا کا او مجاهد امیر صاحب ځان ته یو مرشد پیدا کا. اے مولانا صاحب ځان ته یو پیر صاحب کامل عقیدی والا مرشد پیدا کا چې کم از کم ستا یو روحانی تربیت روان وي. په خپلو اعمالو تکیه مه لګوئ. ګورئ